بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګز د کوونکو اول ټول زما سلام واخلئ. او نن به په دې کلاس کې ما په دې کاپي کې یو څو د میوې نومونه د فروټ نومونه ولیدل. غواړم چې دا نومونه تاسو هم زده کئ. دا به زه ستاسو دپاره ریکارډ کړم، تاسو یې د زده کولو ښه پوره کوشش وکئ، ځکه چې دا دومره دینه د شمار نومونه دي او د یو څو منټو ویډیو به په دې باندې جوړه شي. دې ته تاسو ښه توجه وکئ او د دې د زده کولو کوشش وکئ. په دې کې چې اولنی کوم نوم دی ما سره اولنی، او دا به تاسو ته د دې تصویر هم ښکاري، دی تصویر سره به دا تاسو ګورئ. واټر میلن. واټر میلن وایي هندوانې ته. هندوانه به تاسو پیژنئ که نه یې پیژنئ، دې تصویر ته ګورئ. واټر میلن دا تاسو هم وایي چې دا ستاسو ژبه په دې ټکو باندې واوړي. واټر میلن. واټر میلن وایي هندوانې ته. ورپسې چې بل کم ټکی دی دا به تاسو ګورئ، ډیر وینئ. ګنی. شوګر کین. شوګر کین. شوګر کین وایي ګنی ته. ګنی خو به تاسو پیژنئ که نه، دا تصویر چې کوم ښکاري دې ته په انګلیش کې وایي شوګر کین او مونږ ورته په پښتو کې وایو ګنی. والنټ. والنټ وایي غوز ته. والنټ. والنټ غوز. بل چې کم ټکی دی ستسوما. دا تاسو ستسوما مه وایي، دا دی ستسوما. دا وایي نارنج ته. ستسوما نارنج. او ګورئ دی بل ټکي ته وګورئ، پرسیمن. تاسو دا څنګه ویلی شئ؟ پرسیمن. دا تاسو ووایئ، څو څو ځلې یې ووایئ چې ستاسو ژبه په دې باندې بلده شي. پرسیمن. د پرسیمن مطلب دی املوک. املوک خو تاسو پیژنئ، دې ته په انګلیش کې وایي پرسیمن. پیچ. پیچ وایي شفتالو ته. شفتالو. په اصل کې دې ته مونږه شفتالو وایو، خو دې ته شفتالو نه شفتالو ویلی شي. پیچ شفتالو که تاسو ورته شفتالو وایئ او که شفتالو وایئ، دغه تصویر یې تاسو ته ښکاري. ورپسې چې کوم ټکی دی اورنج. اورنج نارنج. اورنج وایي نارنج ته. نیکټرین. نیکټرین وایي الوچۍ ته. نیکټرین الوچه. میلن خربوزه. میلن خربوزه. مینګو آم. دا خو ډیر عام دی، تاسو به یې ټول پیژنئ. مینګو آم. لوکاټ. لوکاټ ته په انګلیش کې هم لوکاټ وایي، موږ ورته په پښتو کې هم لوکاټ وایو. لوکاټ. لوګنبري. لوګنبري. دا تاسو ما سره ووایئ، لوګنبري. لوګنبري وایي شاتوت ته. شاتوت به هم تاسو یو توت وي او بل شاتوت وي، توتان او شاتوتان، نو شاتوت ته وایي لوګنبري. لوګنبري شاتوت. په دې نن نومونو کې خو دا زه به د نورو کوشش کوم چې د فروټ څومره نومونه دي ټول تاسو ته په دې انګلیش ټو پښتو لرنینګ کې راوړم. خو دا نن چې کوم نو دا اخیري ټکی شو بنانا. بنانا وایي کیلې ته. دې ته برټش وایي بنانا او امریکن چې کوم دی هغه ورته وایي بینانا. بینانا او بنانا. نو که تاسو بینانا ویلی شئ او که بنانا ویلی شئ. په دې نن کلاس کې هم دا نومونه وو، دا یو څو د شمار نومونه وو، او پر روان کلاس کې پوره کوشش کوم چې ستاسو دپاره د فروټ هغه ټول نومونه راوړم کوم چې ډیر عام استعمالیږي، کوم چې ډیر عام دي. مونږ یې وینو، مونږ یې اخلو، مونږ هغه خورو. دغه نومونه به انشاءالله دغه فروټ به تاسو ته پر روان کلاس کې راوړم. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته.